چې کله پلار د منی د مور خېټې ته لاړ شي او دغلته کله په بچیدانه کې بچی کروموسوم دغلته شي اکټیو شي او هغه یو بل سره د هغې ملاپ وشي او د هغې نه بچی جوړي په دغه وخت کې دی په دې ملاپ کې هغه فرشته چې هغه د مور په پلیسنټا باندې مقرر هغه فرشته راشي او هغې ته خاوره ور واچوي دا خاورې د هغه ځای نه راغستي چې کوم ځای ته به د انسان د مرګ نه پس ځي او دغه امام بخاري رحمت الله علیه یو ځای کې روایت نقل کړی دی چې انسان د مرګ نه پس هغې خاورې ته ځي چې د کومې خاورې نه دی پیدا دی انسان د مرګ نه پس په هغه خاوره کې دفن کیږي کومه خاوره نه چې پیدا دا خاوره د لپاره د مور حیثیت لري د څه حیثیت لري د مور حیثیت لري نو دا ډېر یو لوی شی ده د یو بهترین انسان لپاره چې هغه انسانیت زده کړي یو پاک انسان لپاره دا ډېر یو لوی تسلیم ده